ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو او مهمو خبرونو ته. پیل له کندهار کوو. په کندهار ښار کې یو امنیتي کس د تلاشۍ پر مهال په یو رکشا ډزې کړي چې په پایله کې یو میرمن وژل شوې او دوې نورې ټپیانې شوې. دغه راز د کابل امنیه قومندانۍ وایي کابل ښار کې یو ډاکټر هغه مهال د امنیتي ځواکونو د یو تن پر ډز وژل شوی چې په تلاشۍ کې موټر نه و درولی. هند یو شمېر افغان سیکانو او هندوانو په نوې ډهلي کې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي سره کتلي وو. د خپلو ستونزو د حل په اړه یې ورسره خبرې کړې وې. په دې کتنه کې افغان سیکانو مودي ته افغانۍ لونګۍ چاپن او توره ډالۍ کړې ده. ملګري ملتونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انټوني ګوتریش ویلي چې د افغانستان دولت باید رښتیا ټولګډونه وي نه نمایشي. هغه زیاته کړې موږ باور لرو چې یو قومي دولت په افغانستان کې د ستونزو هوارولو لار نه ده. پاکستان د حقانیه مدرسې مشر ملا سمیع الحق زوی حامد الحق وایي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د دې مدرسې له برکته راغلی او اوسني حاکمان ټول د دوی خپل خلک دي. هغه ویلي چې دوی د طالبانو ملاتړ کوي او همیشه به تر څنګ ولاړ وي. کراچۍ د سند اسمبلی مخې ته د پی ټی ایم پرلط د اومې ورځې لپاره هم دوام لري. دغه پرلط ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی او د غورځنګ غړي وایي چې تر هغې به دوام ولري تر څو یې علي وزیر نه وي راخوشي کړی. او وروستی خبر دا دی چې سټوارټ لا د افغان ملي لوبډلې لنډمهالې مشر روزونکی وټاکل شو. کرکټ بورډ وایي د استرالیا پخوانی میډل آرډر توپوهونکی سټوارټ ګرینټ لا د بنګلادیش پر وړاندې د راتلونکو لوبډلیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لنډمهاله مشر روزونکی ټاکل شوی. دا و زموږ د نن ورځې تازه او لنډ او مهم خبرونه. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.